دا نادیه ده 12 کلنه ده د خیبر پښتونخوا د بټګرام ضلع د کوزبانډي کلي اوسیدونکې ده. د پولیو له وجې د ټول عمري معذورتیا نه پرته د نادیه سترګې جوز وکول د ژوند ډکې دي. زه خپل پخپو منې لیدل غواړم چې زه وګرځم. زه سکول ته تلل غواړم. زه نورو ماشومانو سره لوبې کول غواړم. خو پولیو له وجې نادیه نه په خپلو خپو ودرېدی شي او نه د نورو ماشومانو په څېر لوبې کولی شي. زما لور ده د 12 کاله ده، پولیو ته لګېدله، معذوره شوې ده خپله. دې ته پولیو ساعت کې نه ورکړي. د اسانتیاو د نشوالي له سببه نادیه په ځمکه خړپوڅې کوي. دا زده کړې کول غواړي خو دواړه خپې یې په ځمکه ښویېدلو سره زخمي شوي دي. مور پلار د خپل ماشومانو نه د پولیو ضد څاڅکي ضرور ورکوي، کنې بیا به ګرځېدی نه شي. د نادیه په څېر نور ماشومان د پولیو د ټول عمري ناروغۍ څخه خوندي ساتلو او د نړۍ نه د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره ماهرین وایي ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول یوازینۍ لاره ده. پاکستان تیر کال د پولیو 6 او روان کال یې د پولیو 2 پیښې رپورټ کړي دي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، بټګرام.